سلامونه او احترامات ملګرو صدام حسین شباب ما لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې ټیم په ټیم موږ ناسته کوو د مختلف شاعرانو سره ادیبانو سره فنکارانو سره نن چونکې موږ په پېښور پوهنتون اردو ډپارټمنټ کې موجود یو حبیب نواز انقلاب صاحب را سره ناست دی بل ډاکټر صاحب را سره ناست دی یار حسین صاحب را سره ناست دی ګلدار خان را سره ناست دی اسحاق صاحب خان را سره ناست دی زه غواړم چې تاسو ته یو کلام وړاندې کړم د ملګرو ډېر فرمایشونه وو چې یو کلام بل د انقلاب صاحب نه موږ تاسو ته ریکارډ کړو دروايي ورو چونکې ما او انقلاب صاحب چې کله هم یو کلام ریکارډ کړو ملګري چې چېرته موږ ګوري بیا فرمایش کوي په یوټیوب باندې او کمنټس کوي په واتساپ باندې میسیجونه رالیږي چونکې انقلاب صاحب زما چې څونه د یوټیوب ویورز دي یا د فیسبوک د پاڼې چې کوم خلک هغه ګوري نو ټول تاسو ډېر زیات خوښئ او خواهش لري چې تاسو بار بار ورته کلامونه ریکارډ کړئ انشاءالله موږ یو پلیټ فارم داسې جوړوو چې په هر هفته کې به موږ یو پروګرام تاسو مخې ته راوړو او تاسو ته به یې راوړو انقلاب صاحب که ستاسو د خوښې داسې یو کلام وي چونکې مازدیګری هم دی نو دا راته وړاندې کوي والا ټولو ته سلامونه کوم او واقعي هغه ستاسو دا خبره صحیح ده زما چینل هم دا ستا دا کتونکي اکثر ګوري او کمنټس ورکوي دا د هغوی محبت دی نو زه تاسو ته یو غزل څو شعرونه خپل پیش کړم بې اشنایۍ چې د صنم نه یما بې اشنایۍ چې د صنم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما شعر دی شباب زه خو دا ستا د خلوص غاړه غواړم زه خو دا ستا د خلوص غاړه اخلم زه په دینار او په دیرم نه یما زه په دینار او په دیرم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما بل شعر دی هغه چې ستا هجر خراب کړم زه هغه چې ستا هجر خراب کړم زه هغه چې ستا هجر خراب کړم زه نو لا تر اوسه پورې سم نه یما نو لا تر اوسه پورې سم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما بل شعر دی آخري شعر درته وایم څو مې دا ستا وصال موندلی نه وي څو مې دا ستا وصال موندلی نه وي څو مې دا ستا وصال موندلی نه وي څه یې معنا ده که زه یم نه یما څه یې معنا ده که زه یم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما بې اشنایۍ چې د صنم نه یما بې اشنایۍ چې د صنم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما ډېره مننه حاجي بیا ووایم ظفرخان رضي خبره بیا پکې نشته څو مې دا ستا وصال موندلی نه وي څو مې دا ستا وصال موندلی نه وي څه یې معنا ده که زه یم نه یما څه یې معنا ده که زه یم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما که د چا ډېر نه یم نه کم نه یما ډېره شکریه ډېره مننه حبیب نواز انقلاب صاحب ستا چې څونه یاران دوستان دي ستاسو کلامونه ډېر خوښئ خو په دې تلو کې ورته زه یو لنډ شعر خپل کلام وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي نو زه ورته یو خپل کلام وړاندې کړم کلام دی وایي نوره سهاره د انسان نه غواړم نوره د سهاره د انسان نه غواړم او لویږم خو هیڅ هم د جهان نه غواړم
نوره سهاره د انسان نه غواړم او لویږم خو هیڅ هم د جهان نه غواړم او ته راته بس یو نظر راوګوره ته راته بس یو نظر راوګوره او زه ګلې بیا نور ستا خفګان نه غواړم او ای خدایه بس ژوند راته آسان کې نو ای خدایه بس ژوند راته آسان کې نو خدای ګو په والله کې جانان نه غواړم او انقلاب صاحب شعر دی وایي ستا د رنجو خال چې وران کړی و ستا د رنجو خال چې وران کړی و یاد دي راته اوس هم باران نه غواړم ستا د رنجو خال چې وران کړی و یاد دي راته اوس هم باران نه غواړم او چاته اوس د خپل زړګي قصه وکړم چاته اوس د خپل زړګي قصه وکړم زړه ته شو ملک څارمان نه غواړم او ای تورمخ یې لږ شان ګورې سوچ کوه انقلاب صاحب شعر دی وایي ای تورمخ یې لږ شان ګورې سوچ کوه نور مې ګورې وار په افغان نه غواړم او مقطع ده وایي ویښ چې نه کړي دا خلک په یو اواز ویښ چې نه کړي دا خلک په یو اواز زه شباب بیا دا باچا خان نه غواړم ډېره مننه ملګرو دا یو کلام و چې ما ستاسو وړاندې ته پیش کو حبیب نواز انقلاب صاحب زه بار بار د ده کلامونه ځکه ستاسو مخې ته راوړم چې دا د هغه خلکو دپاره کم چې د داسې څه مسلو نه دي ښکار او بیا هم هغه شان د ژوند نه خوند نه اخلي څنګه چې اخیستل پکار دي څوک کار نه کوي څوک منډه ترړه نه وایي خو حبیب نواز انقلاب صاحب سره چې موږ کینو موږ ته یو نوی ژوند میلاویږي زموږ دپاره یو انسپایریشن دی چې کله موږ د ده محنت ته ګورو څومکې په دې کټن حالاتو کې چې دا څونه د ستونزو سره مخامخ دی خو بیا هم د پی ایچ ډي ډاکټریټ ډګري هم پوره کړه په ایجوکیشن کې شاعري هم کوي رباب هم کله کله موږ ته وړاندې کوي چې کله موږ د ده سره ناست یو نو موږ ته یو نوی ژوند میلاویږي او بل د خوند خبره دا ده چې کله موږ د ده کلامونه وړاندې کوو نو د معاشرې کې چې کوم خلک دوی ګوري د هغوی دپاره هم دا یو انسپایریشن دی چې ژوند نه خوند اخیستل پکار دي په انسان باندې قسمه قسم حالات داسې راځي موږ پخپله هم د قسمه قسم مسلو څخه مخې ته یو خو بیا هم چې کله موږ د انقلاب څخه خواته کړي نو موږ ته یو نوی ژوند میلاو شي او د زړه سکون راته میلاو شي الله دې تاسو ټول عمر دغه شان موږ ته ژوندي لري په روغ صحت کې ودانم الله منه ساته ډېره مننه ستاسو او ډېر په یو شارټ میسج باندې موږ له ټیم راکوي چې کله هم ته موږ ټیم غوښتی دی نو ده موږ ته انکار نه دی کله خپل ټول کارونه سټاپ کړي او موږ له ټیم راکړي نو ستاسو ډېره مننه مهرباني